السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید لرم چې ټول روغ جوړ سئ او تاسې صحت جامې تاسې په تن ولرئ. یو ځل بیا له ایزي لرنینګ یوټیوب چینل طرفه زه میرشدین شینواری ستاسې په خدمت کې یم. په نن ویډیو کې به انشاءالله تاسې ته دغه طریقه در وښایم چې څنګه موږ کولی شو په واتساپ یا په مسنجر کې ډیلیټ شوي میسیجان موږ او تاسې وګورو. یعنې ما څخه مشال ورور پوښتنه وکړه چې څنګه کولی شم ډیلیټ شوي میسیجونه پیدا کړم. نو ما څخه یو ورور پوښتنه وکړه چې څنګه کولی شم زه ډیلیټ شوي میسیجونه که هغه په واتساپ کې وي او که هغه په مسنجر کې هغه پیدا کړم. نو دغه ویډیو تاسې تر پایه پورې وګورئ. زموږ چینل ایزي لرنینګ هم در سره لازمي سبسکرایب کړئ. زما فیسبوک پیج میراج خان ټیکنیکل او میرشدین شینواری دا هم در سره لایک او فالو کړئ، ځکه زه په دغه چینل کې ایزي لرنینګ کې او همدارنګه په فیسبوک پیج باندې میراج خان ټیکنیکل باندې او همدارنګه میرشدین شینواری باندې دغه ویډیوګانې اپلوډ کوم. د یوه ویډیو په دې دریو شیانو کې اپلوډ کوم. نو تاسې مې هیله دا ده چې دا چینل در سره سبسکرایب کړئ او پیجونه زموږ در سره فالو کړئ. نو راځو مو دوستانو، تاسې به له پلی سټور څخه یو اپلیکیشن ځان لپاره ډاونلوډ کړئ چې دغه اپلیکیشن ما تیار ډاونلوډ کړی دی. تاسې به دغه اپلیکیشن تاسې ډاونلوډ کړئ. دغه اپلیکیشن دی تاسې ته معلومیږي دا اپلیکیشن دی. په دغه اپلیکیشن باندې به تاسې کلیک وکړئ. د دې اپلیکیشن لینک په ډسکرپشن کې شته. تاسې کولی شئ ډسکرپشن ته لاړ شئ او دغه اپلیکیشن له ځان سره ډاونلوډ کړئ. بله مهمه خبره دا چې دغه اپلیکیشن که فیسبوک کې تاسې ویډیو ګورئ نو بره چې لومړی تاسې خط ګورئ دې ځای کې ما لیکلي چې اپلیکیشن لینک دا دی. چې کله هم تاسې د اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ پلی سټور ته تاسې ډایرکټ ځئ دغه اپلیکیشن تاسې ډاونلوډ کوئ. دغه اپلیکیشن کله چې تاسې د اپلیکیشن خلاص کړئ په نیکس باندې به تاسې کلیک وکړئ. چې کله په نیکس باندې کلیک بیا هم په نیکس باندې کلیک وکړئ او دا به الاو کړئ. نوټیفیکیشن به تاسې الاو کړئ. دا نیکس باندې به کلیک وکړئ او دلته به کوم چې دغه چې دی دا به تاسې الاو کړئ. صحیح ده. چې کله هم تاسې دا الاو کړئ دې نه به تاسې بیک شئ، شاته به تر بیک شئ. ګوره چې کله هم بیک شوئ دلته به په الاو باندې تاسې کلیک وکړئ. چې کله په الاو باندې دلته به لوډینګ ته تاسې لږ انتظار وکړئ. صحیح ده. کله چې تاسې په نیکس باندې کلیک وکړئ دلته به تاسې لومړی دا ټول اپلیکیشن آن کړئ، بیا به دا ټول اپلیکیشن تاسې بند کړئ. دلته به تاسې یو څو اپلیکیشن باندې کوم اپلیکیشن چې تاسې غواړئ هغه میسیجان ډیلیټ شوي میسیجان تاسې وګورئ. مثال په طور سره له ما سره مسنجر دی، زه به هغه آن کړم. ګوره دلته ما سره دی واټس مسنجر او دا دی واتساپ. صحیح ده. دا ما د دې نوټیفیکیشن ما آن کړه. صحیح ده. وار وکړه چې زه دا د بل اپلیکیشن هم آن کړم. دلته اوس ماته څوک میسیج کړه نو له ما سره به د ده میسیجونه چې دي که هغه یې ډیلیټ هم کړه نو ما سره به دلته په دې نه به بیا شاته تاسې بیک شئ. چې کله هم تاسې بیک شوئ بس دا په همدې ترتیب سره پرېږدئ. نیکس باندې به تاسې کلیک کړئ، نیکس به کړئ. دلته ګورئ موږ تاسې ته څوک واتساپ مسنجر په هر ځای مې څوک میسیج کړه نو دلته به موږ سره د هغه ډیلیټ شوی میسیج راځي. ګوره زه دلته یو ملګري ته میسیج کوم او هغه ته یم ته بېرته دا میسیج ډیلیټ کړه. تاسې لږ انتظار وکړئ. ګورئ ملګرو تاسې صبر وکړئ تر څو ماته دا میسیج وکړه او هغه یې بېرته ډیلیټ کړه. صحیح ده. نو موږ تاسې به دا هم میسیج وګورو. نو تاسې لږ انتظار وکړئ. دا ورور ماته میسیج وکړه. صحیح ده. په خیر سره لږ انتظار به ورته وکړو تر څو دی انلاین دی میسیج. ګورئ ملګرو دغه میسیجونه چې دي ما سلام ولیکو، ما خپل آی ډي نه بېرته هغه میسیجونه وکړل او دا هېڅ مې میسیجونه ډیلیټ کړل. ګوره دلته ماته میسیجونه چې دی ډیلیټ شوي دي. صحیح ده. زه اوس راځم دغه اپلیکیشن ته. چې کله تاسې د اپلیکیشن راخلاص کړئ دغه اپلیکیشن ته زه راغلم. صحیح ده. چې کله دغه اپلیکیشن ته زه راغلم ګوره ده ماته دا میسیجونه کړي. زه دلته به دې باندې کلیک کوم. ګوره ماته دا میسیجونه شوي دي. ګوره 3 میسیجه ماته شوي. زه به دلته میسیج باندې کلیک کړم. ګوره هغلته ګوره دلته ماته مستر کې لیکلي څنګه یې سلام وروره. ګوره ما خپل آی ډي نه میسیج کړی دی نو ګوره دلته میسیجونه ډیلیټ شوي دي. صحیح ده. دلته راځو دلته ګوره میسیجونه ډیلیټ شوي دي. صحیح ده. خو دلته چې بیا موږ راشو دلته موږ سره د هغه ټول میسیجونه پراته دي. که هر څومره هغه میسیجونه ډیلیټ کړئ په واتساپ کې تاسې څوک میسیج کړئ مثال په طور سره واتساپ کې دلته تاسې راشئ. ګوره دلته ماته واتساپ نوټیفیکیشن هم راغلی دی او ګوره واتساپ باندې بیا تاسې کلیک وکړئ. واتساپ کې کوم ملګري تاسې ته میسیج کړه هغې که ډیلیټ کړه او که ډیلیټ نه کړه دلته بیا تاسې سره میسیج پراته وي. نو دوستانو تاسې په دې طریقې سره کولی شئ که څوک تاسې ته میسیج وکړه او هغې بیا ډیلیټ هم کړه دلته به تاسې سره پراته وي. دغه اپلیکیشن ډېر زیات ضروري دی. که نور کوم اپلیکیشن کې تاسې میسیج چا سره کړی یا بل کوم